هغه صاحب تاسو ته راځم. د حماس نظامي ویان ابو عبیده ویلي دی چې موږ د دغه اوربند ته ژمن یو، په بشپړ ډول موږ دې ته آماده یو چې دغه کوم اوربند چې شوی ده، دغه هوکړه چې شوې ده په دې برخه کې دې ته ژمن پاتې شو. خو زموږ ژمنتیا د صهیونیستي رژیم پورې تړلې ده. ستاسې له نظره د دې باور اوس وجود لري چې په رښتیا به هم اسرائیل د دغه اوربند هوکړې ته ژمن پاتې شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو ګران میلمه ته او ستاسو همکارانو ته او ستاسو اورېدونکو ته وایو. حدیث شریف کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. نو دا واقعیت دی چې مسلمانان هغه څوک دي چې هغه په وعده باندې وفا کوي، او که چیرې په وعده وفا نه وکړي هغه بیا د نفاق خبر ورته کېږي. خو دا مسلمانان خلک دي په دې باندې پوهېږو چې نن یګانه په عربو کې دغه خلک دي چې په یوه سر باندې ولاړ شول او په یوه سر باندې د داسې قوت قدرت سره لکه امریکا او ورسره اسرائیل د هغو سره مقابله شروع کړله او مقابله دې اندازې ته ورسوله چې هغه په دې باندې پوه شوله چې هر څومره مقابله کوو زموږ بدنامۍ، رنګزردۍ او قرب مرازي هم مصرف په مکیږي، بلکې د کفارو سره د مصرف خبره ډیره مطرح وي. مصرف په مکیږي خو بیا هم شی لاسته نسو راوړلی. نو زما فکر باندې دا خبره ده ډېره ښه خبره ده چې د دې حدیث مطابق چې دوی خپل وعدې باندې ژمن دي او دوی وعده برخلاف د وعدې مخالفت نه کوي، اما لیکن کفار چې دي هغه په وعده باندې ژمن نه دي. دوی خپله چې دا خبره کوي که چیرې خبره په اسرائیلو کې ده، یعنې هغه خو هغه په دې حدیث باندې عمل نه کوي یا په دغه باندې په آیاتو کې چې راغلي دي اوفو بعهدکم یا داسې نور ډېر ځایونه د وعدې د وفا خبره راغلې ده، هغه دوی په هغو باندې ایمان نه لري. نو دوی خپل هغه ایمانداري خبره کړې ده، د کفارو په باب باندې هم د ایمانداري خبره کړې ده چې موږ په دې باندې ایمان لرو چې کفار هغه په خپله وعده باندې په خپله ژمنه باندې نه خیږي، کېدلی شي چې دا وعده د دوی ماته کړي. نو زه فکر کوم چې دا خبره تر ډېره حده پورې ښه خبره وه. اما لیکن راځو دې ته چې اوس بعضې شیانو ته اشاره وکړو، دوی ته